بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د لومړي کتاب د پای درس او نن موږ د زید د توري اړوند لغتونه وایو. words for زید د زید لپاره لغتونه موږ ویلو چې زید د زال ز یا ضاد आवाज ورکوي لکه زو زو زپ زپ زست زست زستفul زستفul زیرو زو ژوبن یا باغیوش زپ زنجیر زست خوان زستفul خوندور زیرو صفر زید دبل او زو زی یا زید آی پی زپ زی ای اس تی زست زی ای اس تی اف یو ال زستفul زی ای آر او زیرو. دا چې نن زموږ د لومړي کتاب د پای درسه نو موږ د لومړي کتاب د ګرامرونو ریویو کوو. په ریویو یا مرور کې زموږ لومړنی ګرامر چې و ا او انو کله به چې د لغات شروع په واول توري شوی وه په هغه صورت کې به موږ ان کارو او که د لغات شروع به په واول توري نه وه شوی موږ به ا کاروله. بل موږ to be verbs یا د شتون فعلونه ولوستل چې is am are و د is معنا ده د am معنا یم او are معنا یو یې دی. بل موږ subject pronouns ولوستل چې I you we they he she it و چې آی معنا زه یو معنا تاسو وی معنا موږ دی معنا هغوی هی معنا هغه شی معنا هغه ایټ معنا هغه شی. demonstrative pronoun مو هم ولوستل چې this that these those یا this these that those this چې یو دانه به نږدې به اشاره به کوله that چې یو دانه به او لرې به اشاره به کوله these چې ډیر به نږدې به اشاره به کوله او those چې ډیر به او لرې به اشاره به کوله. موږ نمبرز ولوستل په نمبرز کې موږ مثلا ویل چې له 1 تر 14 حساب سخته ده لاغې نه وروسته چې 14 15 تر 19 پورې وای نو موږ به هغه 4 نه تر 9 پورې حساب سره 10 اضافه کوو لکه 14 15 15 16 14 او همداسې 19 کله چې لسیز عددونه وایي لکه مثلا شل دېرش څلوېښت پنځوس شپېته نو 20 او 30 مو ویلې خو څلوېښت پنځوس شپېته تر 90 پورې واچوئ له هماغه څلورو سره تنه ټي اضافه کړه یا ټي وای اضافه کړه په هغه صورت کې څلوېښت پنځوس شپېته اویا مثلا څلورو سره ټي وای اضافه کړه 40 څلوېښت شپږو سره ټي وای اضافه کړه 60 او همداسې نور. منګه possessive adjective ولوستل. possessive adjective چې my your our their his her its my زما your ستاسو our زمونږ their د هغوی his د هغه her د هغې its د هغه شي. بل منګه what او where ولوستل. what په معنا د څه یا چی غواړو چې د یو شي په اړه پوښتنه وکړو نو موږ باید what استفاده کوو او where د یو ځای په اړه پوښتنه کوي مثلا where چیرته یا کوم ځای کې یا کوم هلته معنا ورکوي. بل منګه preposition ولوستل چې preposition کې منګه in پکې on په سر under لاندې between ترمنځ دا څلور دانې preposition مو ولوستل. بل منګه to have verb ولوستل. to have verbs کې منګه have has ولوستل. have د لرم لرو لرې معنا ورکوله کله به چې فاعل جمع و موږ به هغه صورت کې have استفاده کوو کله به چې فاعل مفرد و یعنی یو دانه موږ به has استفاده کوو. نور معنا نظر subject pronoun ته توپیر کوو او عموما معنی لري و. او همدارنګه موږ دا ولوستل چې څنګه یو جمله په سوالیه تبدیله کړو. د دې لپاره چې یو جمله په سوالیه تبدیله کړو نو موږ به په هغې جمله کې to be verb یا to have verb لټول. که هره جمله کې to be verb یا to have verb نو to be verb یا to have verb هم د جملې سر ته راوسته جمله په سوالیه تبدیلېدله او که په هماغه مثبت جمله کې به موږ له to be verb یا to have verb نه وروسته not اضافه کړو جمله به په منفي تبدیلېدله. نو دا زموږ د نن ورځې درس او په عموما کې د لومړي کتاب د پای درس په دې هیله چې یو څه مو زده کړي اوسیږي د الله بریا او په هیله.